سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته راغلی. په سوشل میډیا کې یو خبر چلیږي، ویل کېږي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې لګېدلي بندیزونه ختم شوي دي. د دې په اړه باندې لنډ معلومات. د 2024 کال د اکتوبر په 2مه نیټه د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم په فعالیتونو باندې بندیز ولګاوه. د دې پریکړې په غبرګون کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومته وغوښتل چې په پی ټی ایم لګېدلي بندیزونه دې زر تر زره ختم کړي، ځکه چې پی ټی ایم یو پر امنه تحریک دی او په پاکستان کې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي. تر اوسه پورې د پی ټی ایم په اړه د بندیز لرې کولو په اړه رسمي اعلان نه دی شوی. ځینې راپورونه او ټولنیزو رسنیو پوسټونه ښيي چې بندیز ممکنه لرې شوی دی، خو د دې ادعاو د تایید لپاره موثقې سرچینې شتون نه لري. له همدې امله په پی ټی ایم لګېدلي بندیزونه لا هم شته او په رسمي ډول باندې نه دی ایسته شوي، او د دې بندیز د لرې کولو په اړه کوم رسمي اعلانونه هم نه دي شوي. په سوشل میډیا باندې مختلف خبر چلیږي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیزونه ختم شوي دي. یاد دې وي چې د اکتوبر په 11مه نیټه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یوه جرګه راوغوښتله چې نوم یې پښتون قومي عدالت و. په هغه جرګه کې مختلفه پریکړې وشولې او په هغه جرګه کې د پولیسو له طرفه په پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو باندې ډزې وشوې چې په هغو کې 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه جرګه د پښتنو په تاریخ کې یو لوی تاریخي جرګه وه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویناوالو ته په وینا کې وویل. اخري ورځ د دې جرګې مشرانو پریکړې وکړلې چې یوه پریکړه پکې دا هم وه چې په 2 میاشتو کې به له قبایلي اضلاعونو پوځ او طالبان ووځي، خو هغه پریکړې سرته ونه رسېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل نوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیزونه لا هم شته او نه دي لرې شوي، او ورسره د جرګې هغه پریکړې چې کمې وي هغه نه دي عملي شوي، ځکه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا دعوه ده چې له هغه سره د مختلفو سیاسي پارټیانو کسان نه ودرېدل، له دغو پریکړو د عملي کولو له وجې شاته شول. دا بندیز په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې ځکه ولګېده چې هغوی په خیبر کې جرګه راوغوښتله او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې دا جرګه به په هر صورت کې کېږي. نو د دې جرګې لپاره دوی په پی ټی ایم باندې پابندیانې ولګولې او بیا هم هغه جرګه ترسره شوله، خو تر نن ورځې پورې هغې جرګې کومې لاسته راوړنې نه دي راوړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.